ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 13 of MS Word 2016 ها دیارلسم نمبر ده زموږ تاسو سره هوم ټاپ دی نن موږ تاسو سٹارټ کوو فون ګروپ سٹارټ کوو چې ځکه موږ تاسو په خوا په هوم ټاپ کې سولو سره کلیبورډ باندې موږ تاسو خبر وکړه نو نو چې لکه فون ګروپ تر اوسه دلته معنی شکل چې فون ګروپ ها فون څه مطلب شو د لیکل سټایل د څه لیکي فون ورته وي څه قسم ګوره کنټرول پلس ډبلیو کنټرول پلس ان خلک پر ایگزامپل ټاپ کوم چې لکه چې فون دی ما سره صحیح شو دا مې لکه څه انتخاب کړ سنټر ته مې راوړ سیدا او ته مطلب ما هډینګ ون اپلای کړ سیدا او لاندې څه کوم ورته نوښته کوم دا قسم ګوره ایکوال ار ان ډي ها اوس ګوري ورته دلته اوس ما لکه چې دی فون ګروپ دی ها زه غواړم دا مطلب څه کوم د لیکلو سټایل نه بدل کوم ګوري یو ځای مې انتخاب کړ یو کرخه څه کله دا ماته چینج کړ چې شته وته چې لکه څه وکړه دې حالت ته چینج کړ بدل شو کنه اماغه ټیکس خو څنګه شو سټایل یې بدل شو لکه او ته ملکه دا څه بدل کړه دویمه کرخه مې څه انتخاب کړو سیدا دا کوم فون څه پکاره تم چره دا مطلب دې ته وړه ګوره تم چې دا قسم حالت ولري نو ګوره اماغه ټیکس دی خو صرف څنګه شو مطلب ما سره سټایل بدل شو ګوري یو بل خبره مې مداله چې کله تاسو مطلب فونټ استفاده کوئ نو فونټ د دوه شان لپاره استفاده کوو یو د هډینګ لپاره بل د باډي لپاره چې شو هډینګ عنوان باډي ټیکس کوم چې دغه مربوطه لکه فرض کړه کا فونټ وسل کا ماتره چی دی دا عنوان دی هډینګ دی او د دې لاندې ماتره چی لکه دا باډي ټیکس دی ځکه دغه ټیکس د چا مربوط دی د دې مربوط دی خا راځم لکه څه کوم اول تم چلا اول څه کوم ماته دغه هډینګ لپاره څه په دې کې تغیرات راوړل کا اوس ګول ته ماتره څه انتخاب دی ګوره څه ویل کنه هډینګ او باډي ګوره هډینګ څه مطلب شو امغه عنوان او باډي کوم چلاند وسره دی خاطر کې بلګه څه کوم انتخاب کوم چې لکه رقم سټایلونه پکې دي خلک داسته په کار کوم تاسو غواړي ها یعنی مطلب دی کې رقم چې ما سره سټایل نو ګوره مې څه انتخاب ورته چیرې په دې فون کې ګوري بعضي ډېر مشهور پونډونه ما سره زغ جات دي ها بيخي جات لکنو په دې کې بعض جات مشهور دي لکه اول شي ما سره امپیکټ ها کوم یو لکنو امپیکټ دا مطلب خلک ذات استفاده کوي ځکه یو مشهور سټایل هغه دی فون دی خا انټر مې کله کوته نو ګوري ما سره امپیکټ کې په دې شکل باندې راځي ګوري پاس نه ما سره لکنو امپیکټ بل لکنو رسمي خلک کوم نشنه کار خلک لکنو ټایم نیرومن نه کار کوي ها ټایم نیرومن کلیک کړئ بندا اوس ګوري ما سره مطلب رسمي یا کوم فارمل نوښتي چې څه کله کنه په ټایم نیرومن کې مطلب خلک کار کوي چې یا لکه تاسو وایي چې ایریل مې لکه په کار دی ګورل د څه کا ورته نوښته کا ایریل انټر کا څنګه شو ما سره لکه ایریل راغی ایریل بلک راغی ما سره دا بعض په کې مطلب څنګه دي ذات مشهور دي ها تاسو کوم مطلب کار خلک تم چره امپیکټ خلک دا مطلب خاص سټایل دی چې لپاره وو هډینګ لپاره وو کوم چې عنوان دی راځم لکه چې ته باډي ټیکس انتخاب مرته الکه څه دا مطلب بدل کړي څه قسم لکه کار تم چره دا مطلب څه کا ایریل ته وړه کلیک کړئ نو څنګه شو ماستر سټایل بدل شو دا تاسو خو کوم قسم تاسو غواړئ ښا خو مطلب به تاسو ګوره کچېرته مطلب رسمي و چې نه کار خلا ټانی رومن نه کار خلا ښا دا مطلب چې فونډونه وو بلې کچې د ماستر سایز خبر راغله ګوري ورته دا خبره ګوریات کې ساتي ښا ډیفالت ماستر کنه سمره سایز باندې راځي یو لس صحیح شو دا اوس ګوري همیشه باید د هډینګ څنګه وي غټ وي سایز غټ وي نسبت چاته نسبت باډي ته څه قسم مزګوره دا لکه ما څه کړ ختم کدا سه کلیر کا نو ګوري مطلب څوک نه پیږي دا عنوان دی او کله د دې باډي ټیکس مربوطه دی همیشه باید عنوان څنګه لکه نو سنټر کې وي یو باید سایز څنګه مطلب زیات وي شل ورسي صحیح شو نو دې نه تاسو کله کنه ورته سایز تغیر وي څومره لکه 2 بیا مې کړل کوله صحیح شو او دا هغه سایز چې مطلب تاسو څومره وته انتخاب کړ په هغه سایز چې کله کنه چاپیږي در سره صحیح شو اصلا دغه سایز دی ښا صحیح شو ته ملګری دومره په کار دی صحیح ده ښا بل خبر لکه داس د کول پکاري چې مطلب دی باډي لپاره کوم ټیکس موږ څومره سایز انتخاب کو یولس یا دولس یا سوارلس او د هډینګ لپاره لکه څه استفاده کوي شل نور پس مخ کې ځای دوه وشوړې مطلب سلری وشوړې تاسو څومره انتخابای ورته سره بل لکه دا خبره زکول پکاري چې د دې اخرنه حد څومره دی 2 بیا دی نه دا خپل یو حد لري ګوره لکه یو اف مې انتخاب کړ سم انتخاب کړ اف دغه لکه زما سره پکاري ټایپ کوم چې لکه سل انټر کا څنګه چل شو ما سره سل په اندازه کټ شو ټایپ کوم لکه دې کې څومره زر ټایپ کوم ورته چې دا مطلب دې سایزونه دي ما سره خاص څومره لکه زر څنګه چل شو غټ شو کچېره زه په ټایپ کوم څومره لکه 2000 نو زه اوس ګورم چې لکه داخل یا ناخلي خا انټر کا څه لکه نو چې دا نمبر must be between 1 and 1638 د یو نه تر 1433 پورې څه در سره خلی ښا کچېرته د یو فون ته 1433 سایز ورډ کړ نیو هر دومره غټ وی یو صفه کې راځي در سره دا ډېر غټ سایز دی خاصه نه کنو 1433 کوم دی څنګه ما سره اخرنه حد دی ښا تاسو لکه تاسو ساتي دم چر دومره غټ زموږ په کار دی بس 22 سره انټر کا څنګه شو ما سره 22 راغی چې یا مطلب مکمل انتخاب کا څومره لکه په کار دی ماته ته مشخص کا چیرې 28 بس سیدا ښا
دې ځنه مطلب تاسو ته کولای شي انکریز فون کلیک کړئ نو ګوره چې ماته مطلب دا غټوي درته او دې ځنه مطلب استفاده کولای شي ډیکریز فون دا کنټرول بریکټ ونیسه لکه نو ګورئ دا قوس کی طرف ته قوس او چپ طرف سره بریکټس څه دې مطلب څه کی غټي کی در سره او دې باندې کچھ نه کیږي در سره کچھ نه کیا غټ کا سیدا یا دې ځنه تاسو کولای شي لکه څه کلیک کړئ بنده غټ کراته سایز یا څه کچھ نه کماته سیدا ها راځو ورپس دلته بل لکه چې ما سره بولډ څه مطلب ډبل کول لکه څه قسم ګوره دا اوس ما سره مطلب چې دا یو هیډینګ دی الکه تاسو کوم بولډ کومه د لپاره چې مطلب خلک څنګه شي ورته متوجي شي همیشه مطلب یو مهم شی چې وی خلک ډاکومنت کې څه کې نخ کوي مارک کوي هایلایټ کوي ورته یو شی باندې څه قسم بولډ باندې څنګه چې ما سره غټ شو دا خلک پی چې مطلب دا څنګه مهم دی یا لکه اوس ګورل ته مطلب فار ایگزامپل وای چې لکه د یو کیورډز دی یو شی پر درکا دا باندې څنګه لکه بولډ کا نو بس هغه نه پر پیږي ور باندې سندر او ریسیور پی پیږي یا فار ایگزامپل لاس وای چې مطلب د څه کماته کچ کا نو څنګه لکه انډرلاین باندې یا ایټالیک باندې کوم ګوره څنګه چل شو ما سره کاغذ ول دا رقم حالتونو کې استفاده کیږي زرا کدا څه مطلب وای چې دا سم په کار سم لکه په کار انډرلاین په کار دی ګوره لکه فار ایگزامپل دغه پاراګراف ډیر مهم دی لکه مهمه نقطه د څه لکه لاندې ورته کرخ ورکه کلیک کړئ باندې نو خلک پیږي چې دا څنګه دی مهمه خبره ځکه کله چې موږ تاسو سټډي کوو کتاب لولو نو کوم شي چې پکې مې څه ورته لاندې ورکه ورکو چې دا لکه مهمه خبره پوینټ دی پکې سره ها دلته مطلب ته غوړې څه لکه دا قسم لاین ورته ورکه ګوره لکه څه قسم فار ایگزامپل د فونټ میتار انتخاب کړئ څه کومه دغه انډرلاین کا څه قسم لکه پریز کلیک کوم لکه دا قسم څه کا ورکه دا لکه دی انډرلاین سټایل نه دی ښه انتخاب کړئ بدل لکه څه قسم غوړې او ته ملکه دا قسم دا رقم چې ما سره سټایلز دي چې شي د انډرلاین ښه نن د انتخاب کړ څنګه بشي ختم بشي تر سره او کوم چې مطلب مور لاینز کلیک کړئ بدل لکه دا قسم په کدا ورسته وایو ښه چې تر ولته اوس ګوره دا خبر تر روانه ده ښه د ایکس باکس ور باندې کار کوو ښه اما خبره پکې ده الکه څه قسم غوړه تم چې لکه دا قسم رنگ ورته ورکلکه دا مطلب سټایل څه قسم دا قسم سټایل ولکه اوکې کوس ګوره د دې نن کول شي څه کوم ور باندې اپلای کما ښه او کوښ نه مطلب څه قسم لکه کلر می پکار دي څه قسم لکه سور رنگ ورته ورکه مطلب دا قسم دا شي ده ما سره دې رنگونه دي ښه راځو بل لکه سوي چې سټرایک تھرو ګوره باز اوقات څه لکه کیږي تاسو فار ایگزامپل دا لکه څه کوم لکه سایز غټو ما ښه اوس او تم چې لکه دې باندې څه د بدلان کر خرا کش کا مطلب دا څه ټیکټ کا نو تاسو کدا مطلب سټرایک تھرو کو کلیک کړئ باندې څنګه چل شو د پاسه په کر خرا کش کړئ نو مطلب څنګه شول نه لوستل کیږي کټ شول درې لکه باز اوقات مثلا تاسو یو املا کې غلطي کوونه پاسه په کر خرا کش کاګو هغه چې لکه سټرایک تھرو نو بیا خلک پیری چره دغه پکې انوالو نه دی دا پکې شامل نه ځکه دی باندې څنګه راکش کړی دي سټرایک 3 په راکش کړی دي پاسه فکر راکش کړی دا ها بل لکه سوي چې تاسو مطلب غواړئ چې سوپر سبسکرپټ او سوپر سکرپټ استفاده کړئ لکه څه قسم ګوره دلته لکه ما څه کلاس یو ټایپ لول ها نو سمه لکه چې 15 په توان دي 15 مې لکه پکار دي یا لکه داس نه شو کومه کاربن ډای اکساید زینا دا مې لکه څه کړه واخ دا څه دا راخله ملکه څنګه دا ماته مطلب ظریف په شکل باندې کلیک کا څنګه چل شو ظریف شکل دې جوړ کړ سیدا یعنی مطلب د سید د دوه کوم دي سیل لپاره د اول لپاره د ظریف دي د ډول شامل مطلب شریک دي او کوښ نه توان ملکه په کار سو کړه دا 15 انتخابومه تم دا څنګه ماته سوپر سکرپټ جوړ کلیک کړي بل څنګه چل شو هم ته ظریف جوړول شي هم ته توان جوړول شي سوپر سکرپټ وای توان تا او سبسکرپټ وای چې شته ظریف ته ویل کیږي سره خادز نه مطلب دا څه کول شته انتخابول شي ورته ظریف ته جوړ کړه یا مطلب توان ته جوړ کړه څه خبره پکې نشته سمونه خرجو بل لکه سوي چې ما سب کله کنو ټیکسټ افیکټ اند ټایپوګرافي الکه څه قسم زګوره مطلب څه غواړم دته مطلب کوم افیکټ ورکوم کوم اثر ور باندې راشي کوم سټایل ور باندې راشي نو سوال لکه دا انتخاب کا کوم قسم لکه غواړم چې لکه دا قسم اوس کلیک کړئ باندې اوس ګور یو خبره زده کړئ کوم قسم تاج مطلب ورته افیکټ ورک په ما قسم چاپیګم تر سره ښه سیدا دا ټول څه کې مطلب چاپیږي په دې شکل باندې تر سره ښه دا قسم مطلب وایي چې په دې شکل باندې وسه لکه دا اوس ګوري رقم چې دلته ما سره سټایل نه دی ښه تاسو څه کولای شئ مطلب کار اخیسته شي سیدا دا مطلب څه انتخاب لکه مثال څه ورته غټ کړ یا باډي ټیکس لکه انتخاب هم دا مطلب څه انتخاب کړ څوکا دا مطلب دا قسم مطلب راوړه خو ګوري یو خبره زده کړئ خلک مطلب دا باډي ټیکس ته افیکټ نه ورکوي ښه ځکه عموما مطلب تاسو څه کوئ افیکټ هډینګ ته ورکوو عنوان ته چې هغه مطلب سره مشخصه معنی لري ښه یا پر ایگزامپل دا قسم تاسو په کار شو د چرل څه انتخاب کوئ تاسو کوم قسم غواړئ ښه دا مطلب ما سره نور سری آوټلاین مطلب غواړئ دا قسم راشي دا رنگونه مطلب سټایل لري ښه یا پر ایگزامپل تاسو په کار لکه او تم چر شیډ ورته ورکه سورې مطلب لري دا قسم سورې ورته ورکه دا رقم چې ما سره دی افیکټ یا سټایلونه دي ښه یا پر ایگزامپل چې مطلب څه کله ریفلیکشن دا مطلب انعکاس ولري یا نو ګوري څنګه شو لازم مطلب انعکاس ورته ورکړ دا شاید تاسو مطلب ډېر چپټرونه کې لیدلی وي ښه پاسې پیلي کې چې مطلب پریپیر وای پلان کوي یا دا کورس نامه پیلي کې سره ګلو مطلب تاسو په کار شي مطلب څه کومه شاو خاطر رنگ ورکړ ګوره
څنګه چې ما سره شاوخواته مطلب رنگ ورته ورکړ. ها دا قسم مطلب تاسو وایي چې رسوکه نمبر سټایل ملک څه قسم په کار دا اوس ګورم تاسو تر اوسه نه لوسره. ها نمبر کوم ځای کوي دلته ولو. ها چې څنګه مطلب ورته یو نمبر سټایل ورته ورکړه. ها الګا کوم قسم ورته چې را په دې شکل وو سي دې قسم چې بل پر ایگزامپل دا قسم تاسو په کار شول اوس ګوره دا مثلا نور علمي دي خاص ټینډر او کنټیکچوال ټیکسټ دی پلان کې چې یا پر ایگزامپل چې مطلب سټایل شیټ د لکه دا قسم په کار دا قسم دا رقم چې ما سره سټایلونه دي. ها بل لکه سوي چې سوکا ټیکسټ هایلایټ اوس ګوره هایلایټ څه مطلب شو رنگ ورته ورکول څه قسم ګوره دا ملکه مکمل څه کړل انتخاب کړل. ها دا څه مطلب ما لکه سایز غټ کا سایز غټ شو. ها اوس لکه سوکا ته مطلب یو بیک گراوند ته رنگ ورته ورکړل لکه هایلایټر دا مطلب شو تاسو مطلب کله کتاب ولې نه یو قلم وي د پاسه پیرا کشکاږي رنگ ورته ورکوي هایلایټ کوي نو دا لکه ما څه کړ هایلایټ مې کړ. یو خبره ګور یاد لري کوم هایلایټ تاسو ورته کلر کړ دا ګوري هایلایټ چاپیږي نه در سره. ها دا رنگ ګور نه وسره راځي دا صرف لیدل لپاره دی ویژوالي دا کوم قسم لکه نو ویژوال څه مطلب چې پسترګي پکات ګورو او کته دا انتخاب کوړته تم څو لکه ورته ورکا ستورنګ باندې دا څه کا انتخاب کوړته نو ستورنګ په بیک گراوند ته ورکی درته خدا ستورنګ بچاپیږي نه دا صرف یو سټایل دی د لپاره چې تاسو مطلب ښه کار شي الکه دا قسم په کار دی ګور څه کا د بندر کشکا بس مسله شو درته سیدا. او کوای چې مطلب څه قسم نو کلر کلیک کړي باندې څه مطلب دا کلر ختم کړي سیدا څنګه شو مسره امه ته ختم کړي سیدا دغه مطلب ختم کړه دا ټول مې څه انتخاب کړل څنګه شو مسره هایلایټ ختم کړه تا. ها بل لکه سوي چې سو کوم مطلب فون کلر دا ګوري ځکه همیشه ګوري لیکلم تاسو کومه سټایل کې راځي تور لیک سیدا بلیک کې راځي الکه دا غوړې بدل کې څه قسم لکه په کار ته چې د قسم رنگ باندې دا مې انتخاب کړل سیدا کوم رنگ لري لکه نو پیلن تور رنگ لري کنه دا لکه څه کوم چینج کوم حالت ته ته چې لکه دا قسم رنگ ورته ورکړه نو ګوري کله ما کوم قسم رنگ ورته ورکړل نو په ما رنگ بچا پیږي در سره خو ډیفالت کوم قسم لکه راځي تور چې دا خلک مطلب رنگ لیکل نه کوي ډېر کم ځای کې مطلب راځي چې څنګه وی رنگ چاپیږي لکه مثلا چیپټر باندې کوم نوم چې راځي یا پر ایگزامپل چې لیکلي چې مثلا کمپیوټر لیب یا افیس باندې پلان کوي سیدا نو اکثریت خلک کوم نه کار اخلي تور رنگ خلک کوم نه مطلب کار اخلي ښه زماله کا څه قسم کار ته چیرې دا قسم رنگ چې تور رنگ څخه ماته انتخاب کا. ها دې کله کنه یو بل خبره ده چې غز د کول پکاري دی لیکي چینج کیس ګوري داس د کوو چینج کیس نه ګوري څه مطلب دی کله چې تاسو مطلب په مایکروسافټ ورډ کې کوم لیکل کوي څه لیکي هغه سره خپل یو حالت لري څه قسم ګوره دا وزه ختم کوم. ها ټول من انتخاب کړل سم کړل بیک سپیس مور پسې پریس کړ. ها دلته څه کوم تاسو مطلب بسنه وشته کو ورته. ها دلته بلار شو دا وسه کوم مطلب ته چر څه کړه کلیر کا. ها نو وشته بګل کنه چې ایکوال ار ان ډي صحیح شو ایکوال ار ا ان ډي. ها نو وشته می ګورو کړل ما سره لیکل لاغل سنټنسز کیس دی اوس ګوره د جملې شروع لکه چی باندې ده په کیپټل باندې ده دا غوړ لکه چې بدل کې څه قسم دا مې انتخاب کوړته. ها الکه سو کا ماته بدل کې چشتا لوور کیس کلیک کړئ باندې څنګه چل شو د جملې شروع په چی باندې وشوله کوشنی حرف باندې وشوله اوس ګوره کله ته مطلب زه انټرپریس کوم ورپسې څنګه شو ما سره ګوره د جملې شروع چی باندې شوې ده په کوشنی حرف باندې نیوي څنګه سمال نیوي شوې ده. ها وای دا سنوي لکه زه غواړم چې بل حالت صفر کوم ګوره دلته بلا شو ورپسې سم لکه پکار دي اپر کیس کلیک کړئ باندې ټول چیز څه چینج کړل غټ حروفونه تا او کوي داس نیو لکه زه بل حالت صفر کوم ګوره مې انتخاب کوړته کوم کیس مې لکه پکار دي کیپټلایز ایچ ورډز کلیک کړئ باندې ګوره په دې جمله کې به ګوري یو کارو کې دی سنټنسز کې د هر ورډز او نه هر بسن کې مطلب کیپټل بکی درته کوي چې دې خلاف صفر کومه اې ته چې لکه ټګل کیس چې ټګل کیس کې ګوره سو کوم دلته مطلب راځم ورپسې دا مال څه کله چې ټګل کیس کلیک کړئ باندې څنګه چل شو د هر ورډز او نه هر څنګه شو کوشنه شو باقي ټول څنګه شول اپر کیس چې شول او ماته څه وکړل ګرامري غلطي سپیلینګ غلطي مرته راکړل چې نه. ها تاسو همیشه لکه څه ساده دي کې دا سنټنسز کې ساده کوم لکه سنټنسز څه مطلب شورنه یعنی د جملې شروع څخه په غټ حرف باندې کوه. ها بل لکه چې ماته وی چې کلیر فارمیټینګ ګوره بعض وخت تاسو لکه داسې کوي ګوره دې اوس ما مطلب رقم څه ورکړل سټایل نه ورته ورکړل تاسو لکه دا کلیر کته څنګه چل شو بل عادي حالت راغی دا کلیر فارمیټینګ څخه کار کی ټول سټایل څخه ورنه ختموي لکه څه قسم ګوره دلته مطلب ما څه کدا بولټ می کله تم څو کله دا ماته کلیر فارمیټینګ کلیک کړي باندې څنګه شو ختم شو. یا پر ایگزامپل ما څو کله دا میټالیک لکه وتم دا څه کلیر فارمیټینګ کلیک کړي باندې څنګه شو ختميږي درته سره دا موږ تاسو بل خبره بارسته کو ور باندې سټپ بای سټپ کار کوي چې دې په ډیلکس باکس کې ډیر ذاتي خبرې دي ښه نو دا وزم تاسو سره فون ګروپ سم تاسو سره یو سوال وسل باندې ورځ بل خبره دي اخرنی برخه باندې کو سټپ بای سټپ کار کوو.